لوګر کې د وتلي لیکوال شهید سید رسول سادات د اندیشه‌های سیاسي سید رسول نوی چاپ شوی کتاب د مخکتنې غونډه ترسره شوه. د دبستان کلتوري ټولنې له لوري د لوګر ولایت د مرکز پل علم اړوند کلنګار سیمې په ستر جامع جومات کې د وتلي لیکوال او مبارز شهید سید رسول سادات د علمي کلتوري او جهادي خدمتونو د یادونې او د اندیشه‌های سیاسي سید رسول په نوم د نوی چاپ شوی کتاب د مخکتنې په اړه جوړه شوې غونډه کې د نوموړي خپلوانو، علمي شخصیتونو، دیني عالمانو او قومي مخورو ګډون کړی و. لیکوال او علمي شخصیت ډاکټر لطف الله خیرخوا لوګر کې د وتلي لیکوال شهید سید رسول سادات د اندیشه‌های سیاسي سید رسول په نوم د نوي چاپ شوي کتاب د مخکتنې په غونډه کې ارواښاد سادات د لوړ فکر او تحلیل خاوند لیکوال یاد کړ او زیاته کړه چې 40 بېلابېل اثار یې لیکلي دي. دا معلومات وشو چې استاد خو یوازې دا تالیف نه لري، استاد 40 تالیفات لري. په دې کې 2-3 کتابونه هغه ترجمه ده، نور ټول د استاد د خپل لاس لیکل دي. په هغه وخت کې چې کمپیوټر نه او د اوسنی جدید وسایل نو په قلم باندې د 40 کتابونو تالیف او ترجمه دا په خله یادي. او داسې هم نه چې دا یوازې چېرته دغسې په یو مجلل ځای کې ناست او د لیکل کول، دا د شورویانو پر ضد په مستقیم نظامی جهاد کې هم بوخت او په دغه وخت کې چې دی شهید کیږي، دا د لوګر د تمامو تنظیمونو د مجاهدینو د اتحاد مشر پاتې شوی او په دغه وخت کې د شهید کیږي. نو دا یو ډیر ستر انسان و چې کله کتابونه موږ ته پیدا شو او وملوسته، دا مطالب هم لوستل او لیدل د شخصیت په اړه، د فکر په اړه، د علم په اړه او د آگاهی په اړه چې دا څومره آگاه انسان قدرمنو یو باسواده انسان وي. باسواده انسان هم مکتب وایي، بیا پوهنتون وایي، لوړ زده کړې کوي او ممکن تر دکتورا پورې هم لاړ شي. خو باسواده انسان فکر نه کوي، هغه د یو مامور په حیث خپل ژوند تیروي. هغه که ډېر شهادتنامې هم واخلي، هغه فقط هم دومره کولی شي چې حاضر باشي او څوک ورته یوه خبره وکړي او دی تطبیق کړي. مګر استاد عالم و، استاد تر ماسترۍ پورې زده کړې کړې وي، یوازې باسواده سړی نه و، هغه یو عالم انسان و. هغه خپل منطق درلود، خپل استدلال درلود، خپل تحلیل و او د مسایلو په اړه د خپل استنتاج و. دا سره د دې چې دا په د شورویانو په ضد یو جهادي تنظیم غړی و، قومندان و، خو مګر دا په هغه تنظیمي دایره کې محدود نه دی پاتې شوی. د خپله خبره کړې ده، د خپل تحلیل ویلی دی. دغه راز نوموړي وویل چې ارواښاد سادات په دې کتاب کې پر افغانستان د روسیې په مشرۍ د شوروي اشغال څخه وړاندې د نړیوال حالت غوره ترجماني کړي او په دې اړه لوستونکو ته کره او منطقي دلایل وړاندې کړي دي. موږ په دا کتاب کې ګورو چې دا یوه خبره خپل هغه تنظیمي شالید ته نه منسوبوي. دی که خبره کوي، د دین خبره کوي او د اسلامی دلایل خبره کوي، د اسلامی منطق خبره کوي او د چې خپل کوم تحلیل کړی دی په دغه تحلیل باندې دی غږیږي. یعنی په دغسې یو وضعیت کې چې مختلف تنظیمونه او احزاب دي، او یوازې دا نه چې مختلف تنظیمونه او احزاب دي، بلکې یو کشمکش د تنظیمونو ترمنځ روان دی. په هره خبره کې بېلابېل استدلال دی، په هره خبره کې یو بېلابېل لیدلوری دی، یو بېلابېله دیدګاه ده، خو مګر دی یوې دیدګاه پورې منحصر نه دی او دی داسې یوه خبره کوي چې د ټولو مجاهدینو مورد قبول خبره کوي. نو په دې نه سړی معلومولی شي چې دا څومره علمیت دی او څومره آگاه دی، دا د خپل وضعیت نه څومره خبر دی. یوه خبره چې ما لټوله او ما نه پیدا کوله په نورو کتابونو کې، هغه دا ده چې د شوروي اشغال
او د امریکا په مشرۍ د ناټو اشغال. تاسو ټول کتابونه وګورئ کدا کتاب مسلمان لیکلی که نامسلمان لیکلی. د دې قضایاو په علتونو باندې هیڅوک بحث نه کوي چې دا په افغانستان کې چې مسلمانان راپاڅېده د شوروي پر ضد او د کمونستانو پر ضد ولې راپاڅېده؟ د مسلمانانو چې پېښور ته هجرت وکړو کویټې ته ولې هجرت وکړو؟ د دې ولې ځواب چرا؟ دا ځواب هیڅوک نه وایي غیر د استاد سید رسول. ټول لیکوالان تاسې وګورئ د دې قضایاو په اثارو غږېږي. مثلا شوروي راغله دی او د هغې نه وروسته خلک بحث کوي چې څه وشو په افغانستان کې. استاد سید رسول وایي چې نه دا نیمګړی بحث دی، دا ناقص بحث دی. اصل بحث دا دی چې شوروي ولې راځي او د افغانستان مسلمانان ولې قیام کوي او د افغانستان مسلمانان ولې هجرت کوي. د پوهنتون استادانو او دیني عالمانو هم په علمي او کلتوري برخه کې د شهید سادات د قلم او فکر ځای لوړ یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې د ارواښاد سادات ټول لیکل شوي آثار دې تر راتلونکو نسلونو ورسول شي. آثار را که من مرور کردم، یکی هم روسیه در آرزوی رسیدن به آب گرم که در سال 1364 به چاپ رسیدد، همچنان افغانستان و غیر متحدها این اثر دیگه استاد است. پنجده چگونه به کام استعمار فرو رفت، همچنان اثر چهارم نگاه به عهد سلطنت امانی که در سال 1377 به چاپ رسیده. اثر بعدی ژنیو قربانگاه مردم افغانستان که اثر هم در دسترس ما قرار داره و من مرور کردم. همچنان سوابق تهاجم شوروی بر علیه افغانستان که این اثر اینجا در حضور شما هم گذاشته شده و شما مشاهده میکنید. همچنان اندیشه های سیاسی سید رسول که استاد محترم در خصوص این اثر معلومات همه جانبه را خدمت شما ارائه کرد. حال سبک و محتوای آثار استاد با کدام شیوه و با کدام طریقه نوشته شده و کدام محتویات را در خود گنجانیده. اول، زبان آثار استاد خیلی ساده و سلیس و روان است. واقعا اگر ما آثار استاد را مطالعه میکنیم از تبحر کامل استاد نمایندگی میکنه که جناب استاد در عرصه نگارش چقدر دست بلند داشته. همچنان استاد وقایع را در آثار خود به گونه علمی مورد کندوکاوی و مورد تحلیل قرار داده است. یعنی آثارش به شکل علمی نوشته شده، محتویات آثارش خیلی منطقی و علمی چیده شده و بیان شده. در یکی از مقالات خود استاد می‌فرماید، میگویند تاریخ چشم سیاست است و یا این که تاریخ دیروز سیاست امروز و سیاست امروز تاریخ فردا است. آنچه در گذشته واقع شد راهنمای ما و آنچه ما انجام می‌دهیم مورد قضاوت آینده قرار می‌گیرد. اگر ما تکرار تاریخ را به مفهوم فلسفی آن نپذیریم، از این هم نمیتوان انکار کرد که استعمار و استکبار جهانی در طول تاریخ برنامه‌های مشترک داشته‌اند که به گونه‌های مختلف و به کار بردن وسایل مختلف تکرار گردیده است. په دې باید موږ تاسو ځان پوه کړو چې موږ تاسو نه سهو او تقصیرات شوي دي، موږ تاسو نه نقصان شوی دی. د الله رب العالمین په دغه نعمتونو باندې تحدیث دادا چې باید د دوی په کارنامو باندې، د دوی په کتابونو باندې، د دوی په علمي آثارو باندې او د دوی په ژوند باندې رڼا واچولی شي. استاد شهید د اسلامي عقایدو په ټولو برخو کې مالامال او پوره و. هیڅ نقصان د دې په لیکنو کې د اسلامي عقایدو په پیدا نه کې. استاد شهید د جهاد او مبارزې سرلاری او په جهاد او مبارزې باندې میان. خدا خو د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده کنه
که چیرته په همداسې حالاتو کې هم مبارزه وکړه، هم علمي ډګر په مخ بوځه، هم جهادي مبارزه وکړه او هم ژوند وکړه، دا ټول نه سره کېږي. که په موږ او تاسو باندې داسې یو حالت راغلی وای کېدای شي چې زه وایي که ته وایي که هر څوک وایي فکر به یې کوي چې یاره ما خو جهاد روان کړی ده، نور خو زه نشم کولی چې آثار کتابونه ولیکم، زه نشم کولی چې له ځان آثار باقي پرېږدم. دغه راز د ارواښاد سادات نږدې خپلوانو د دغه کتاب په چاپ او د مخکتنې غونډې په جوړېدو خوښي وښوده او د اسلامي امارت له مسؤلینو او له کلتوري ټولنو څخه یې وغوښتل چې د نوموړي د پاتې اثارو د چاپ په برخه کې همکاري وکړي. کوشش بکنید که این برای نسل جوان ما برسه. ما پیر شدیم، وظیفه ما است که ما این اندیشه ها را برای جوانای خود انتقال بدیم تا جوان انقلابی مسلمان آینده داشته باشیم. هم شجاعتشانه و هم عقیدهشانه برای ما شرط است و این میراث باید ما ببانیم. اما روزی که استاد سید رسول شهید شد ما مجاهدش بودیم در بازار کلنگار، اینجا فعال بودیم. بازار کلنگار دوران جنگ یا بود، در تنگی یا گلم جمع یا بود، دولتی نجیب بود. اونجا کس از میاندیوالای ما بود، دکاندار بود به نام خان بابا و هم مجاهد استاد سید رسول بود. یک کس ناشناس اما یک کتاب در قدش مین بوده، او در دکان زو مانده بود. بس ما اونجا شده بودیم، بس ما رفتیم در مرکز پیش استاد سید رسول، سال نو بود، روز نوروز. بس این مرا گفتم این کتاب تو ببر خیلی بخش استاد که از ایران بخشش کدومی که آوردهش. مرا گفت که تو این آواز نکنی که بزو خفه میشه. بس استاد نماز خوانده بود، قرآن شریف تلاوت بکه. و سلام دادم، گفت هیچ چیز. من گفتم این کتاب گفت کی داده؟ گفتم خان بابا داد. گفت این کسی آورده بود دکان، این برای زو بس بدش. بزو بیچاره که گرفتش وادش کرد، دمادش پیشنه بودم و یک خطا خورد و گرم صدا کرد و شهید شد و ما زخمی شد. دماغ به خاطر مهم است که خب کل اندیشمندا و علما زیاد توصیف کردن از کتابای استاد و گفتنی باید در دسترس جوانا و در پوهنتون و در مکتبا گذاشته شود. دیگه ما خواهشمندیم از امارت اسلامی و از دوستایی که کس توان دارند که کتابا را چاپ کنند و به دسترس مردم مسلمان و مجاهد افغانستان قرار بدهند. شهید استاد سید رسول سادات په 1414 هجري لمریز کال کې د لوګر ولایت د مرکز اړوند په کولنګار سیمه کې زیږېدلی او د 44 کلونو په عمر د دښمنانو په یوه دسیسه کې د شهادت لوړ مقام ته ورسېد چې 40 لیکل شوي علمي، کلتوري، تاریخي او بېلابېل اثار یې په میراث پرېښودل.